السلام علیکم ګرانو کتونکو نننی پروګرام کې د یو خصوصي مېلمه سره تاسو ته واري بیا هر کله به ما سره د سردار احمد خان یوسف زی سردار یوسف زی چې کوم دې زده وایم چې دا د قامپرست سیاست چې کوم دې د کله چې د عوامي نېشنل پارټي په هغه ټیم کې سټوډنټ وینګ چې کوم ډېر یو فعال تنظیم وو پښتون سپ او توی پښتون سټوډنټ فدریشن وو توی د هغه صوبایي صدر هم پاتې شوی دی مرکزی صدر هم پاتې شوی دی بیا وکالت او بیا د سواد چې کوم د وکلا بار او تویلوم د سواد بار چې او توی د هغه هم صدر پاتې شوی دی سردار خان سره په خبرې کو یو ملک دننه حالات او د دې سره سره بیا چې کوم د افغانستان او د پاکستان کوم صورتحال دی په دې باندې هم خبرې کو سردار خان السلام علیکم مننه سردار خان تاسو ډیر مننه ثانک یو دا ته وای چې څنګه افغانستان ته خو به تاسو ډېر تللی راتلی خو په هغه ټیم کې خو خیر د خبره کرزی صاحب او د کرزی صاحب نه مخکې د ډاکټر صاحب نو هغه خو دا وخت خو که نه دا وخت د افغانستان څنګه ښکاري حسن خان ډېره مننه افغانستان ته خو موږ مخکې هم تللی راتلو او اوس که زور ازونو نو افغانستان خو زموږ په زړه کې دی زموږ په وینه کې دی د افغانستان هر څه چې دي نو زموږ د پښتونخوا او د پاکستان نه بلکې د ایشیا ترقی خوشحالي تنزل جنگ او امن چې دی دا د هغې سره تړلی دی نو دې ته خو په دې نظر اوس موږ ګورو چې افغانستان کې تر څو پورې چې دوه معاهده کېده نو ټول کوم خلک چې وو هغه وایي چې دا معاهده چې دا ټول خلک دې ته خوشبینه وو خوشحاله وو هغه که هندوستان وو هغه چین وو هغه که امریکا وه او کار ټول پاکستان کوو او زما خیال دا دی چې د پیښور کوم کور کمانډر چې اوس زمونږ دی نو دی په دوه معاهده کې ډیر زیات سو انوال او شریک وو زمونږ عسکري ادارې پکې ډېرې شریکې وي ډېرې خوشبینې وي ورته په هغه وخت کې زمونږ نظر دا او اوس هم دا دی او سبب هم دی چې افغانستان د ملي بیرغ نه او د افغانستان د عوامو د ووټ نه بغیر که هلته هر څوک په کرسۍ ناسي نو به نه د افغانستان په مفاد کې او نه به د پاکستان په مفاد کې نه به د خطې په مفاد کې او نه به د امن ضمانت هلته کې نو دا هغه وجه وي وای چا نو په خپله دا چل په امریکای وکړو پاکستان وکړو چې دوه معاهده چام کړي ده د دې امن په ورانېدو کې هغه د برابر شریک دی او هغه اوس څه چل کوي د پښتو متل دی وایي مارانو له پۍ مه ورکوه مار لکه هر څومره پۍ ته ورکړي نو تا به چیچي دا د اولنۍ ورځې نه زموږ دا دریځ و چې د افغانستان په خاوره کې هر څوک چې داسې مداخلت کوي چې د معیشت مداخلت نه کوي د روغوالي نه کوي د کلتور نه کوي د افغانستان سره د ورورولۍ نه کوي د تجارت نه کوي د ترقۍ نه کوي او هلته هر څوک پراکسي ساتي نو هر چا د امریکای نه واله د چین پورې د هند پورې سردار خان تاسو خیال باندې د طالبانو د حکومت چې دی تاسو د خبرونو خدا پته لګي چې تاسو وایي چې د امریکای او پاکستان راوستي دي بالکل راوستي دي په دې کې هیڅ شک نشته د دې نه پاکستان انکار کولی شي او نه د امریکا انکار کولی اخو د پمپیو په دستخط باندې مولا برادر چې دستخط کوو خلیلزاد شاته ناسو او د پاکستان ما تاسو ته وایي دا اوس چارواکي چې دي دا هغه وخت کم خلک چې دي راوستي نه دي خو به ډولونه غږولي وو دغه به خوشحالیانې وناو کړي وي سردار بھائی تاسو دا کومه خبره کوله نو لکه بنیادی سوال زما دا او چې د تعلقات پاکستان سره پاکستان یو خبره کوي او هغه د ټي ټي پی په حواله سره یا هغه تنظیمونه کوم چې په افغانستان کې دي افغانستان خاور استعمالي هغه باره کې اقوام متحده هم کلیر خبرې کړې دي چې الته کې دي او افغان خاور استعمالي دا د پاکستان واحد ډیماند دی طالبان ولې دې ته وخت نیسي ډیره مننه ځکه دا وخت نه نیسي چې دا کوم ویپن چې وو دا د کرزي خلاف چې کله افغانستان کې جمهوریت وو نو دا افغان ټول طالبان چې دي دا اوس چې د دې خبره نه مني او دا اوس ټي ټي پی هغه استعمالي یا نورې ډلې استعمالي یا بلوچان استعمالي دغه شانتي کې د خلکو هغه ته دا چل خوولې دي د ولې خطو دا چل وته دی خوولې وو دی بالته پر نیټو هغه چې راغلی جمهوریت مضبوطېدونو دا ټول یو د دې دلته کراچۍ کې پیښور کې د ستان او زمانه پټي خبرې نه دي په وزیرستان کې په کوټه کې ارزه کې دا خلک بناسو حالت به حمله کولې وسو دا خو هغه چل دی چې دیو ته دا چل خوولې دی د شادوغانو ته د ونی خطلو دا چل چې دی د پاکستان دی هغه وخت پالیسی میکرز خوولې دی هغه د دې کمزوري هغه ته معلومی دي چې کم دغه باندې په افغانستان کې چې دی هغه کول وسو د کرزي په ځای باندې طالب ناست هغه طالب چې کم دغه ته دا چل معلوم دی
چې دا کرزي خلاف د افغانستان خلاف به دی هغه څنګه استعمالول، څنګه به پراکسي استعمالوله. نو اوس کم چلونه جدي دا هغه خو ولې دی هغه په دې استعمالي د دین هغه قلاریږي. نو دا به هله قلاریږي چې د افغانستان ولس شي هغه په اقتدار کې راشي، د افغانستان ولس خلک سګي هغه منتخب کی، هغه د افغانستان ولسی جمهور رئیس شي، د هغه پارلیمان جوړ شي. نو بیا پاکستان دا کې سردار اوس د طالبانو نه دا کې اوس به وخت کې چې د طالب خلاف یو تحریک آغاز کیږي تمره جړې ډېرې نه دي مضبوطی کړي نه دي، خو ځای په ځای باندې مونږ ګورو خاص کر په شمال کې. تاسو غنئ چې دا تحریک یا دا مزاحمت دا کامیاب شي او دا بس تاسو په خیال بیا سونه ټیم اخلي کپرس کا دا ځای نیسي؟ زما په خیال باندې حسن خان څه باندې اجازه مونږ ډیر جوړ نظر دی چترال نه چې سکیږي یا د کوټي چمن نه چې سکیږي دا به نتیجه ورنکي، بلکې دا به دغه خلکو ما ته ډیر بیا وی مولا هیبت الله دغه ټیم چې ناشته دی د یو بل سره پټ پټونه نشي کولای، د دې پالیسي هغه ته لغړی دي او د هغه پالیسي د لغړی دي. واحد حل دا دی پکار دی چې پاکستان د پاکستان پالیسی میکرز ولګي او د افغان ولس خپل کی لارې دي نه بندي، لارې خو طالب ته نه بنديږي، حکمران ته نه بنديږي، د افغان تاجر ته بندي دي، د افغان سټوډنټ ته بندي دي، د افغان مریض ته بندي دي، افغانان او پښتانه چې دي ډیورن لاین ته موږ ټول دنیا په دې خبر دي چې 300 کیلومتر بارډر چې دی دا یوازې د سرحد بارډر نه دی، دا د تجارت بارډر دی، دا د تلو راتلو بارډر دی، دا د ثقافت بارډر دی، دا ایون دا د مذهبي رشتو بارډر دی. الا پکار دا د پالیسازانو ته واضح خبره من کو چې په ټول دنیا کې دی د افغان ولس سره ودرېږي چې افغان ولس را پاسي، افغان ولس چې دی هغه د طالبانو نه ډیر زیات تنگ دی، جنې سکول ته نشي تللی، خزه کار نشي کولای، پارلیمان نشته، لوی جرګه نشته، څو کسان راغلي دي هغه مخکاره نه دي چې پته نه لګي چې کشته نشته کم ځای ناستي څوک دي. ښکاره خلک پکار دي او ښکاره خلک د افغان د ولس خلک پکار دي، پاکستان له پکار دي چې نورو مار نه نو دا بس څنګه لو مې ز سردار زکه تاسو الفاظ استعمال کوم د دې خمرانو نه به څنګه افغان ولس خلاص چې تاسو کوم لفظ استعمال کوم به تخلاصيږي؟ دا حسن خانو یو په زمنګ په گاوند کې بنگلاديش یو ملک دی، هلته شیخ حسینه واجد وایي هغه انقلاب تام ولید ټول دنیا مولید او په هغه باندې هم په اسلام آباد کې ډېر خوشحالي منويږي. نو بنگلاديش ماډل کې دی شي، د بنگلاديش ماډل نه علاوه په سریلانکا کې او شاغه ماډل کې دی شي ولس له طاقت ورکول چې دا ګران کار نه دی، خو کول دی ولس له استبیا پراکسي له ټوپک ورګل دغه ټوپک لکه تک د افغانستان تاریخ وګوري کنه تا خو تا ته ډیره پته ده افغانستان تاریخ کې چې کوم دی سیاسي جدوجہد نشته دی، د دوی خو وایلنت دغه د هر 15 کاله پس هر لس کاله پس که پاکستان نو جوړوم د دوی دا کارو تاسو ته خو تاریخ تاسو ډیر ښه معلوم دی. نو ګوره بنگلاديش خلک سیاسي خلک د سریلانکا خلک سیاسي خلک په پاکستان کې که هر څومره دغه دی خدا اوس ګوره خلک را پاسي مظاهریو کې افغانستان کې خود سره دا کلچر نشته دی، نه د پاټو کلچر شته، نه سیاسي مظاهرو کلچر شته، نه د سیاسي تحریکونو یا د ولسی تحریکونو کلچر شته. ګوره حسن خان بالکل تا هغه مرض ته معلوم کو ازیده د علاج خیر لکه څنګه چې دا ګروپونه دی وس هغه بالکل لکه واضحه خبره ده چې د چترال نه موږ ډیر کوشش وکړو بدخشان کې موږ حقایق د زمینی حقایق ماته چې څومره اطلاعات دي چې هیڅ قسمه هغه پروګرس نشته چې لکه د جګړې د لاسه موږ ترلاسه کړو. خو کله موږ وګورو نو د دنیا په هر ګوټ کې په هر خار کې په افغانستان کې د نن ګوره رئیس جمهور کرزي وسوندار کې ناشته، ډاکټر عبد الله وسون ناشته، نورون ډیر خلک دي چې هغه په افغانستان کې دنه ناشتي، جمهوریت خلک ناشته، سیاسي خلک ناشته، ازاړه خلک ډیر ناشته، ودي دومره نه دي. اوس دغه خلکو لا اوس یو خبره به تاسو ته دا کوم دغه چې راغلي دي نو په دې کې خو دوه رای شته، نو دا خو په ټوپک باندې طالب نه د ګټي، دا خو دوه معاهده وشوه او طالبانو ته هر څه پرې خو دوه خلیلزاد براتو او هر څه اوس خو ښکار شوی دی، خو د سپوږمۍ او نور په شان ښکاري دي چې طالب د ټوپک په زور نه دی راغلی، د طاقت په زور نه دی راغلی، د امریکای او د پاکستان د ډیپلوماسي او د دوی معاهده په زور راغلی دی. تر څو پورې ګوره دوه معاهده چارځي شوی ده، دوه داسې یو ځای دی چې ایران ته وګوره، د ایران ټول مسلې چې دي دا غي نه جوړیږي، د حماس هغه ټول وګوره پیل شوی دي، دغه شان د افغانستان کوم دوه معاهده چې ده
دا د طاقت او د زور د لاسه نه راغلي. زه تا ته اوس هم دا تجویز در کوم، زه یو ډیر ادنا سیاسي کارکون یم، خو څنګه چې ته زمونږ رور او ما تا د یونیورسيټي نه ولته د افغانستان ګټه سین جمعه اشرف غنی حکومت د کرزی صاحب حکومت پای کې ډیر نږدې موږ پاتې شو. دا ولنې جرګې دا خبره نن زه ته کوم، کرزی صاحب چې کوم جرګه راغوښتي و دا وخت لوی جرګه چې د دې ځای پښتنو په دا غزي دا تجاوز هم زمنګو ما چې ته نه دی ویل ډیر وخت شو، خو نن د تداویم زنن دا هم وایم پاکستان دی دا کوشش وکي وسی د ټرمپ سره ډیر ښه ملاقات دي. ته اوس په دعا کې دا ټول سیاسي خلک راول طالبانو بشان چې تا دفتر ورکړو ته نه اشرف غنی له خدای د خبرو اجازه نه ورکې، کرزی خو تا قید کړی دی، اتمر لته اجازه نه ورکې، عبد الله لته نه ورکې، امر الله صالح لته نه ورکې. ته د افغانستان قیادت له وسوم د دوی موحدي څنګه چې طالبانو له دوی موحده کې دفتر ورکړي، مراعات ورکړو، پندونه ورکړو، دا ته اوس د سیاسيونو له دوه کې اوس تاسو دا ډیماند تاسو دا غوښته یا ډیماند دا د امریکای نه ده که د پاکستان نه ده؟ او پاکستان آیا دومره توان لري چې دا کار وکړي؟ که برعکس که تاسو د پاکستان یو دا خو به یو وارې بیا د پاکستان مداخله کوم چې تاسو مخالفت هم کوئ. ګوره حسن خان یو خبره خو بلم ډیره کلیر ده، زما په نسبت باندې زما ابزرویشن چې دي، زما کوم انفارمیشن چې دي چې د پاکستان کله هم افغان پالیسی جوړیږي، دا کته د چترال نه بدخشان آزاد او دا کته د دوی نه طالب راولي، دا پالیسی د امریکای دی ایگزیکیوټر د پاکستان ډیر بنیادی رول شته. قاسم منیر صاحب سترګې نه پټوي، نو قاسم منیر صاحب یو دا ډیپلوماسي بالکل کولای شي او د ما چې تاسو کومه روخ هوا اوس چې په یورپ کې په ما چې تاسو کرزی صاحب اشرف غنی صاحب د صرف کې نه کدی په دوا کې کې نه ولا د دفتر ورکړو صرف رسنو ته کې نه لکه دا وګوره سردار څو کې افغانستان کې نشي څو کې نه ګوره لکه اوس دا هغه څوک دی کې نه لکه کم کسان چې دی اوس سمي سادات ته په امریکا کې ناشته یا سینزیا ده جرمني کې ناشته، اوس دا هغه زینه په امرونو په حکومتونو باندې په جنگ باندې کار نه کیږي، د ډیپلوماسي د لار د حل لار کې دی شي. طالبان چې دی هغه د خبرې نه یریږي، د شعور نه یریږي، ځکه جنکې سکول ته نه پریږي. نو که یاسین زیا یو ګوره سردار تاسو یو خبره کوي سمي سادات تاسو وای په امریکا کې ناشته، یاسین زیا کم چې د بدخشان کې ریزिस्टنس کې هغه تاسو وای په جرمني کې ناشته. نو پاکستان دوی سره بیا څنګه د او تاسو ته دام پته ده چې په شمال کې د جرمني او د فرانس ډیر زیات رول دی او د وسله نه دی، دا د پخوا نه دی، د امریکای ډیر زیات رول دی. نو تاسو چې اصل خلک ته د غوی نمونه ناخله خو دلته د غریب پاکستان پسې لګیای چترال خو د جرمني نه هغه یو جرمني نه زه پاکستان ګوره زه خو تاسو سم حسن خان زه خبر لګ ډیره واضحه کوم، زه وایم ک د امریکا دی یو چل وکي په 15 ورځې کې به حکومت بني، ټرمپ چې کمی پیسې ورکړي $40 مليون په هفته کې بندي دي خبره خلاصه ده. نن هم د خلکو له پیسې امریکا ورکړي، دا به امریکای ته سوق، نن هم د خلک چې دی دا به امریکای ته سوق یو نستا باندې خو ته مطالبه کولای شو. ګوره راځي چې تاسو ویم په کار د چې د پاکستان پاره ناپیس وته وي یو سټیټ د مصر خو سټیټ نشته، زه خو ستاسو چینل په ذریعہ مطالبه کوم. نه پاکستان خو تړل د ایران او د امریکا پاکستان خو امریکای ته تړل شي، هغه دا زموږ سټریټیجیک آوټ پوسټ دی. حسن خانو کومه ډیپلوماسي چې په اسلام آباد ستاده مخې ده چې د ایران او امریکای د جنگ ودرولو لپاره یو میاشت اسلام آباد بنو د سینه د دې لپاره خو ډیپلوماسي او خبره وا د قشان دي پاکستان چې کم انټرست د ایران او امریکای په جنگ ودرولې سیمونیر او شهباز شریف دی د دنیا نه د مطالبه وږي، ځکه چې سفر کېږي خو پاکستان او پښتونخوا او بلوچستان سفر کېږي، موږ سفر کېږو د دې شهريان سفر کېږي. اوس که موږ دا خبره د جنگ د لار د حل کېدې نشي، یو جنگ په بل جنگ نشي ختمېده، د جنگ هغه زیری به ختمین، د جنگ زیری چې د ختمه آب په ولس ختمه، په ولس کې به شعور راوړي، ستا خبره سیاسي دا کار وګوره سردار خان یو خبره کومه وس لکه دا خو پاکستان نشي کوي چې لار شي افغانانو کې شعور راولي، افغانانو کې چې په 15000 کال وای سیاسي شعور نه پرس کړه، تاسو خبره کومه خپل نه خپنه شي پکې څوک خو لکه 15000 کال کې هغه 15000 ځله چې کوم دي حکومتونه بدليږي او هغه کې سیاسي دغه رانغه سماجی تحریکونه هغه کې ناراضي. تاریخ وګوره په پاکستان کې د باچا خان بابا تصویر د تحریک د خوشحال خان بابا تحریک د پیر روخان تحریک د اورنګ دغه تحریک د زمونږ چې کوم دي د تورنګزو بابا جی تحریک، لکه دا خطه د تحریکونو دلته زمونږ په خبر ډاکته
تا چې ته یو تحریک د پرامن تحریک بلکې زه خو ته دا وایم چې ایونه منظور پښتین هم د دې ځای نه لګیا د تحریک چلی که سخت که خدای که بد دی غلک خو یو شی تا چې ته افغانانو کې تحریک لیدل دي چې را پاسېدلی دوی یو تحریک چلی کابو له مونږه کو ابو له پاکستان کې ګوره دا نه پاکستان دی ول هغه ته شعور نه کوي خو پاکستان چې هغه لکه شعور ور کوي او امریکا چې هغه لکه شعور ور کوي چې افغانانو په ذهنونو کې jihad ورنباسي د افغانانو په ذهنونو کې دلته کې ټریننګ کیمپونه نصیر الله بابر جو احمد شاه مسعود او بدین بدیار او سیاب او د مولا عمر او د کوشور او دا کار پریدي دې کار باندې دي کوم دا کوي د مخکې نه دوی کم داسې یو بل سره د جهاد خو شروع شو په 80s کې شروع شو د دې نه مخکې خو دوی 15 صدران یو بل وجلیو کنه په لاس کاله کې هغه ټیم کې خو پاکستان نو چې داوود راغی داوود ملک کارمل راغی کارمل ملک امین ملک بابرک راغی بابرک نه پس هغه نه مخکې خو دوی سره داسې چې کم دی لکه دغه نو کنه ګوره حسن خان بالکل تاسو چې دا کوم خبره وکړه کنه لیاقت علي خان راغی په پاکستان کې مړ شو بنظیر مړ شو ضیاء الحق مړ شو دا څه نه ما دا خلک خو یو بل نه وجني کنه هغه ګوره دې کې فرق دی سردار لیاقت علي خان مړ شو خلکو یو بل پس ټوپه کې روانه غسته بنظیر مړ شو خلکو یو بل پس ټوپه کې روانه غستلې ضیاء مړ شو خلکو ټوپه کې روانه غسته بس یو کس لاړ سیستم چلیږي چا دا ونکړه چې فوج هم ختم کا پولیس هم ختم کا څوک باروز غلوا او تاسو په کې کمونستانو سونه یو لاک خلک صرف کمونستانو وجلو د خپل مخالفین بغیر د سوجنه نو زه دا وایم چې دلته کې ارزه کې په انډیا کې سونه وزیر اعظمانو وجلی شو په جاپان کې هر 15 میاشتې پس وزیر اعظم بدلیږي خو نو زه د دایمه چې الته کې خدای دا کلچر د ظاهر شاه بابا وخت لرکا بیا تو ګور نو هر 15 کال لس کال پس هم د غال د کم چې دی ګوره سم کوم ټیک خبره ستاسو دا نه وایم چې الته کې الته دا ضرورت دی ستاسو خبره د 100% تایید کوم چې افغانانو له سبا کار دي چې د ټوپک په ځای سیاست شروع کړي بندونه جوړ کړي پاسونونه وکړي جیلونو ته دی لاړ شي هغه به دا کار کوي هغه ته موږ دا مشورې ورکو هغه موږ ته دا مشورې راکړي دا هغه سره موږ رابطو کیو لکه دا کرزی صاحب هم په ار کې صرف منځونه نه کوي هغه هم دا کوي اشرف غنی صاحب هم که په پټه کوي که په ښکاره کوي که ویلاګ کوي که هر څه کوي که پابندۍ دي که زه کومه که ته کوې موږ هم افغانان پښتانه یو موږ هم په افغانستان کې هر څوک چې کوي دا خبره بالکل دا زموږ کمی شته چې دا موږ ختم کړو خو حسن خانو د افغانستان حل دا دی ګوره د افغانستان پاکستان ورانه چې دا نه د پاکستان په مفاد کې ده او نه د افغانستان په مفاد کې ده که اوس خو داسې خلکو لکه اوس مسله دا ده چې اوس کوم خلک ناست یا خو د افغانستان ولس نه دی کېنولی که نه اوس کرزی صاحب هم ډیر لري بنزو کرزی صاحب خو ولسی جمهوریت رئیس اشرف غنی صاحب خوټونه کړو ټیک شو غلط شو خو پاکستان سردار خپل کې ناسو کنه غد د پښتو خبره زمونږ علاقې ته تا پته دی یو علاقې نو چې مونږ خبره کوي لکه خپل کې یو پردیرا پکې نشته دی د دې په شل کال کې دوی یو سیاسي ګوند جوړ ک هغه د کرزی صاحب د ورو کا هغه د اشرف غنی صاحب د ورو دوی سیاست له مقور کړل لکه سړی ټیک د زغه بالکل نه دا ورکړي دي سره زستا سره اتفاق کومه دا دغونه غلطیانی شوې دي الته کې ګوره کوس نور الحق احادیث وو هغه یو ګوند جوړ کړي وو نور کسانو ګوندونه جوړ کړي مو هغه د هغه شانتي فلورش نشو ځکه چې ماحول وته نو په د کرزی صاحب او د اشرف غنی صاحب تر دې حد پورې بالکل هغه مجرمان دي چې سیاسي پارټي او سیاسي ځواک او سیاسي ماحول نه جوړ کړي خو داسې هم نه وکنه چې د ملکونو سره لکه داسې جنگونه لکه د دې جنگ دغه څوک دي اوس تورخم بارډر بند دی حسن خان او پاکستان وایي چې منګه د بارډر ځکه بند کړی دی چې هندوستان فتنة الخوارج رالیږي بالکل رالیږي زه سره اتفاق کوم نه دی رالیږل پکار خو د هندوستان سره هم پاکستان لته بارډر بند کړي دا غو سره نه بند دی او دلته کې د دې سره خو ټول نه هغه په 2 کالو نه بند دی تا ته پته نشته د واګې ته چې چکرو لګوا خو د 2 کالو نه بند دی اخو د دې په ذاتی مسله کې بند دی د افغانستان په مسله خو نه دی بند کنه اخو د دې او دغه چې کله ډایلاګ د جنگ نه پس هغه بند شوی دی او په هغه کې هم حسن خان وسوم خبري روانې دي ته خبر سړی د جوړي روغي خبري روانې نه مونږ وایو ګوره مونږ یو بارډر نه دی بندول پکار د انډیا سره او دا بارډر مخکې انډیا بند کړي خو مونږ نه دی بند کړي تاسو دا پته دا انډیا بند کړي دي افغانستان بارډر خو ګوره د پاکستان یو جنون ګوره سردار دا تاسو منه
د پاکستان یو جنمن ډیماند چې دی هغه ته دا وی چې د خلک ګوره د پروند یو ان هغه کوارډینیټر سو وی کالن سمیت چیرې لکه الته کې شل ګروپونه دي او یو ان سکیورټي کونسل اسسمنت ریپورت دا خبره کوي کنه نو بد خو ته نه وی کنه ټول دنیا ته وی یاره خدای ته ګوره دا مکو مونږ وته په دا وایو مونږ وای نه د پکار د دیم قلار شي دا کارونه دي نه کې خپل افغانستان دی جوړ کی او دا سوچ خدا کم کسان چې راغلي دي هغه خو چې کم کار کوي زردار غپ یو بل خبره کوم دا پوسټ نه کوم ستا په خیال باندې تا چې ته افغان کس لیدلې دی چې هغه د افغانستان سوچ کړي لګانسلی خبره وکړي لکه ایماندار سره تا چې ته افغان لیدلې دی چې هغه د افغانستان یاره حسن خان ما خو ډیر لیدلی صحیح خبره راته کوم که نمونه هم په سکرین شهید ته غستې شم هماله دا یو څو خو خیال لګای بس 100 کروڑ دی پتن لګي سونه دی 45 میلیون دی که سونه دی کنه 4 کروڑ سلونی ما نو دغه په سلور باندې یو په قرضې سیب شو یو امر الله صالح شو یو امر الله صالح یو په حدیث کو دغه نه یو د افغان ملتان بکو بس نه سن خان ګوره اوس کو د 19 تاریخ ته وګوره 15 تا یو دوا زادې منه دا وګوره دا اوس د شرم خبره نه ده او تاسو هم پکې شامل دي باغې کې تاسو کم پرستان هم پکې ناستو هغه اچګزي سه پکې نه نو خیر اچګزي د اپوزیشن لیډر دی کنه خیر نو پاکستان چوکۍ کله چا سره راشي نه بیا مجبوري حسن خان موږ ګوره سوایو نو لسم اگست د افغانستان د خبره مې دی پوری کړه که سوشل میډیا ته مو ګوري د پاکستان هم 14 اگست تیر شو د طالبان هم تیر شو د افغانستان دا هم چې هغه به حاکمان نه دي حاکمان به کوم د دوی هغه امپوزد خلک دی کنه هغه د انډیا سره هغه د انډیا سره خپل ورځ منځي کنه 15 اگست 15 اگست خو طالبان منځي کنه موږ 19 اگست منځو او کنه 15 اگست افغانستان ازادي خو نو لسم 15 اگست خو زمنګ د پاره تور ورځ ده او کنه دا غوي اصل کې نمونه غسل مال نه دی پکار سردار حسن خانو دا غوي ډینه یو ده خبر وکما دا غوي ډینه یو ده ښه د چا د انډیا او د طالبانو وی دا غوي ډینه خو یو نه هغه طالبان وی ډینه خو د لاهور او د دلی یو ده او د کابل او د انډیا خو یو نه ده دا هر چا ویلی نه به ما خل لای ښه حسن خان او دا خو ګوره کستا خیالي کنه کبه دې ډي ان اے په سيزونو دا زما خیال دی چې د نریندر مودي جراتونو پر ریوالډ کې کوم شی او چرته په دغه کې نو کنه دا خاص غلطي خبرې دي چې طالب مشروع حکومت نه لري هغه خبره ته افغانیت پوری نشي تړلې داغه جنډه نه مني هغه د افغانستان عین نه مني خو یو قابل سړی راغلی دی هغه چې کم کار کوي خطه ډیسټیبلایز کوي پاکستان ډیسټیبلایز کوي دا بالکل من غندو دا غلطه خبره ده خو اسی سوال دا پیدا کیږي حسن خانو امریکا حق چې مونږ وګټله که اجازه دي چې دا خبره وکم حسن خان د امریکا په چې مونږ په شپږ ورځې کې هندوستان چې دی هغه په قول زمونږ د فیلډ مارشل صاحب او زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې هندوستان لمونږ داسې سبق ورکو چې ټرمپ هم ووي چې دومره جازونه راوغورځېدل او دا چلو شو زه یې منم وشو خو شو د پاکستان فوج پروفیشنلیزم خو وزیر اعظم یو ښه کار وکړو نو چې دغه دی وکړلو نو موږ په سواد کې په جلسو کې دا چې یو ګرځوم خلکو ته وایو نو دا ته چې وته فتنه الهندوستان وې او تار دي تړلې او دومره فوج دی او دومره انټيليجنس اداري دي نو چې دا څنګه راځي دا سواد ته څنګه راځي نه راځي چتا یا سردار راځي چتا خو تعالی پیسې درکې مال پیسې راکې هم دغه زمونږ خپل خلک دي یا افغاني دي یا مسعود دي یا وزیر دي یا سواتی دي یا د مردان دي یا د چمن دي یا دغه دي هندوستان والا پاگلان دي چې دلته راځي او تاجي دی ول اوریدل نو وې دي خلکو له هندوستان والا نه ما وې چې بل له 1000 روپے ورکی توله 2000 ورکا وې بیا وستا سره هغه نه د دې چې لکه د څومره راپورټونه چې راغلي دي کنه نو دا ټول وای افغانان شهريان دي نو د افغانان شهريان چې د کابل ناراضي ټماټر نشي راتلی ته پته ده
فروټ نشي راتلی یروره نو کاجو نشي ټماټر راتلی له بادام نشي راتلی یروره ټماټر له ټرک پکار دی ټماټر له ډاټسن پکار دی ټماټر له لاره پکار دا او دهشتګرد له خوستا د سواد په دې درو کې چې راځي په پټه پټه را رواني په دې اشیره دره کې چې نه په دغه د راوړي په دهشتګرد لم تسوي چې چک پوسټ پکار دی ټرک پکار دی ډاټسن پکار دی نه ګوره په دنیا کې زمونږ د ګوره اټمي ملک دی د دې خو ډیر یو نمبر 1 ایجنسی ده په کار دا ده چې کاونټر انټيليجنس یو ډیر غټ ډپارټمنټونه دي حسن خان ته پته ده امریکا میکسیکو وسه پورې بند نه کړه اسرائیل باوجود د دونه طاقت نه چې کوم دي دیوالونه والل خو وسه بند نه کړل بارډر باندې امپوسیبل دي دا تاسو ته پته ده چې لکه کینیډا ته وګوره یو ملک هم یورپ ته وګوره یورپ هغه ټیک خبره ده خو هلته کې ګوره هلته خو دغه بارډر کې کم دغه چې کېږي هغه د ایلیګل ایمیګریشن دی که نه ټیرریزم خو نه دی که نه خو یو شی دی نو یا ایلیګل ټیرریزم له راځي هغه په تندي خو نه لیکلي که نه په پټه ته راځي دا خو به ته کاونټر کې که نه خلک په اعتماد کې علي که نه که نه بلې حسن خانو سردار خان دا راته ووایه اخري راته ووایه حالات څه دي پښتونخوا را دغه افغانستان باندې ګپ ولګو خو پښتونخوا را نه پاتې شوه پښتونخوا کې څه حالات دي بس پښتونخوا کې خو حالات دا دي چې د دغې خلکو حکومت دی راځي چې وایي راځي او دا نور کسان خو دې ته ناست دي که سهیل افریدی دی او که ډیپټي کمیشنر دی او که چیف سیکرټري صاحب دی تا ته پته ده شاه علي شاه بس یو د کرپشن بالکل ازادي ده او د خدمتو د هانسټي د پالیسۍ د صحت د تعلیم د امن نشواله دغه پښتونخوا ده